ستا رب حکم کړی دی چې تاسې د بل هیڅ چا عبادت مه کوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ. که له تا سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي نو هغو ته اف قدرې مه وایه. مه هغو ته په تور بریښ ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې ماتغاړی اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ستاسې رب ښه پوهیږي چې ستاسې په زړونو کې څه دي. که تاسې صالحان اوسئ نو هغه د دغسې ټولو کسانو لپاره بخښنه کوونکی دی چې خپل قصور ته په متوجه کېدو د بندګۍ د سمې کړنلارې لوري ته راواوړي. د خپلوۍ خاوند ته د هغه حق ورکړي او هم د مسکین او مسافر حق ورکړي او له اسراف څخه ډډه وکړي. بېشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډیر ناشکره دی. او که له هغو نه لرونکو کسانو څخه مخ اړوئ چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسې هیلهمند یئ نو هغو ته نرم ځواب ورکړئ. مخ خپل لاس تر غاړې تړه او مه یې بیخي داسې غځولی پرېږده چې پړ او بېوسی پاتې شي.